د پکتیا ولایت د پاسپورت امریت مسؤلین وایي د روان 1403 کال په دوام زرګونه خلکو پاسپورتونه ترلاسه کړي او سلګونه زره افغانۍ عواید یې ترې راټول او د امارت خزانې ته سپارلي. مسؤلین زیاتوي اوس یو متقاضي کولی شي په یوه ورځ کې د پاسپورت ټولې چارې خلاصې او په کم وخت کې پاسپورت ترلاسه کړي. 9219 پاسپورتونه توزیع شوي دي او عواید یې چې کوم دي 115 میلیونه 9,83,250 افغانۍ عواید د امارت خزانې ته جمع شوي دي. یو څوک کولی شي څنګه ثبت نام وکړي، ډایرکټ سیستم نه بات ورکوي او په ورځ کې ټول کارونه خلاصیږي. همدا ډول د مریضانو لپاره، ویزا لرونکو لپاره، محصلینو لپاره، دولتي کارمندانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شوي دي چې په ورځ کې کارونه خلاصیږي او د هغوی اسناد په ورځ کې ته مراحل کیږي، مکتوبي مرکز ته لیږل کیږي. په ورځ کې هلته یا 2 ورځو کې پاسپورت ترلاسه کولی شي. عام وګړي هم د پکتیا پاسپورت امریت له اوسنیو کړنو خوښي ښایي او په ولسوالیو کې د یاد او د افغان پوسټ څانګو د پراخېدو غوښتنه کوي. الحمدلله د پاسپورت چارې چې دي په پکتیا ولایت کې بیخي په چټکۍ سره روانې دي. ما نن ورځ مراجعه وکړه د پاسپورت د اخیستلو لپاره. د ثبت نام نه نیولې تر اخر مرحلې پورې ټول کارونه مې خلاص شو. لرې پرتو ولسوالیو کې چې دي هلته هم د پاسپورت شعبې خلاص شي تر څو د هغوی ولسوالیو خلک وکولی شي چې هغلته نږدې خپل ثبت نام او بایومتریک وکړي. ما خو خپله د 5 پاسپورټو کار شروع کړی ده. ډېر په تیزۍ، ډېر په چټکۍ، هېڅ تکلیف سوی نه یم. یقین وکړه چې روزه ده، یعنې دومره تکلیف نه ده رسېدلی. ډېر ښه په چټکۍ کارونه روان دي او هېڅ مشکل دلته نشته، هېڅ تکلیف نشته. وروره چې څنګه ورځې په هره شعبه کې کار درته خلاصي او ځه مخته ځه. د یادونې ده چې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په آنلاین ډول هیوادوال کولی شي ثبت نام وکړي او لنډو ورځو کې 5 کلن او یا هم 10 کلن پاسپورت ترلاسه کړي.